پیل د الله تعالی په خوږ او مبارک نوم سره. ټیټ مې مو بوله غورځنګ را باندې مکړه، زه په دې وفتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. زما ډېرو ښاغلو او اغلو دوستانو سلام او ښې چارې. تر هر څه وړاندې د هېواد د کرکټ ملي ټیم قهرمانو غړو ته د هغوی جرأت ته، د هغوی شهامت ته او د هغوی عظمت ته په غبرګو لاسو سلام. تاسو رښتیني قهرمانان یاستئ چې د ترږمیو او نهیلیو په دې توپان او جاکړ کې مو د خپلو خلکو په شونډو مسکا او پاننګو ښکلا او ځلا راوسته. موږ مو ټول پوروړي یو او دغه بریا دې د هېواد فرد ته بختور وي. اوس هم راځم د نن ورځې یوې ټولنیزې مسلې ته. لکه چې ټول پوهیږو د پښتنو میرمنو غوڅ اکثریت خپل د ژوند شریک او میړه ته خاوند او څښتن وایي، په داسې حال کې چې الله تعالی ته هم خاوند تعالی او څښتن تعالی وایي. نو آیا ستونزه زموږ په دینی تعبیر کې ده که د اخلاقي ارزښتونو او رسمونو دا بوج زموږ په خویندو او د دوی په اوږو باندې ډېر دروند دی، او که نه د لرغوني یونان هغه پخوانی کلتور او د هغې لمن لا اوس هم زموږ په سیمه کې غوړېدلې ده چې تقریبا 2,500-3,000 کاله به پخوا هلته دوی به میړه ته به خالق مجازي یا خداوند مجازي به ورته ویلو. واقعیت خو دا دی چې د فارسي ژبې 4 معتبر قاموسونه چې په هغو کې فرهنګ حمید، فرهنګ ضیا، فرهنګ معین او د آبادیس لغتنامه چې ځینې زه دلته په کور کې له ځان سره لرم، دوی ټول وایي چې خدا، خداوند او خاوند دا ټول مترادف الفاظ دي او اصل د ټولو او اشتقاق د یوې کلمې څخه دی. دا درې واړه مقدس نومونه د مالک، صاحب، د هستۍ واکمن، د نعمتونو واکدار، آفریدګار، عزت او د یزدان په معنا دي چې خالق تعالی ته ویل کیږي. له اسلام څخه لا ډېر پخوا د ساسانیانو د واکمنۍ په مهال خاوند او خداوند کلمې د رب او پروردگار او بادار دپاره کارول کېدلې. همدارنګې د 4مې هجري صدۍ د فارسي ادب تر ټولو مشهور شاعر فردوسي خپله شاهنامه په دې بیت سره پیل کوي: بنام خداوند جان و خرد. د جاهلیت په مهال د مکی مشرکینو د منات، العزا، اللات او هبل په څیر خدایانو ته د تعظیم سر ښکته کولو او د هغې عبادت به یې کولو، ولې په عین حال کې دوی د الله تعالی یا د الله له نوم سره اشنا او په یو ځانګړې سپېڅلتیا ورته قایل وو. خو کله چې د هجرت په 6م کال چې دا 628 میلادي کال کېږي، حضرت پیغمبر علیه السلام خپل یو صحابي چې عبدالله بن حذافه نومېده، دا د یو پیغام سره د پارس شاهنشاه چې خسرو پرویز نومېده او زموږ ستاسو په تاریخي کتابونو کې د کسرا په نوم سره یادېږي، ده ته یو پیغام یې ورته ولېږه، دعوت یې ورته ورکړه چې مسلمان شي یا له ده سره د جنګ نه لاس واخلي. نو په هغه کلمې د پیغام په سر کې لیکلي چې بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې دا پیغام د هغه دربار ته ورسېده نو هغه د الله د کلمې په معنا پوه نه شه. بیا یې هلته په دربار کې چې کوم ترجمان و هغه نه یې پوښتنه وکړه چې الله څه معنا؟ هغه ورته د خدا، د خداوند او د خاوند په نوم باندې ترجمه کړله. نو له همغې ورځې نه د الله نوم په خداوند سره او یا په خاوند سره وژباړل شو. نو بیا څرنګه چې د غزنویانو، صفویانو، بیا وروسته د مغولو امپراتورۍ چې فارسي ادب د دوی د دربار ژبه وه، نو دوی د الله د کلمې په ځای باندې د خدا او د خداوند او د خاوند کلمې د کارول پیل کړل. نو څرنګه چې د هند په لویه وچه کې افغانستان، ایران، کردستان او حتی د مرکزي اسیا په سیمو کې میشتو ولسونو د دوی د فرهنګ او د دوی د سیاسي واکمنۍ لاندې ژوند کوو، نو د الله د کلمې ځای خدا، خداوند او خداوند ونیولو. باید ووایم چې د ساسانیانو د واکمنۍ په همدغه مهال د زردشتیانو عقیدې کافي معتقدین یا باورمند یا پیروان درلودل، او دوی به د اسمان، د مځکې د رڼا او د مهربانۍ خدای ته به
اهورا مزدا به ورته ویل او کوم خلکو چې په خدای باندې باور نه درلود او چې په انګریزي کې ورته ایتیست ویل کیږي هغه ته به بی خدا ویل ولیکل چې اسلام راغی او خلکو په الله په ذات باندې ایمان راوړ مسلمانان شول به دې ته اهل الله به ورته ویل د انګریزي په معتبري ډکشنري کې چې اکسفورد میږي او ما سره دلته پرته ده په دې کې د خداوند لپاره د لورد کلمه استعمال شوی د خاوند لپاره د اونر کلمه استعمال شوی او د میړه یا د ژوند د شریک لپاره د هسبند کلمه راغله خو هیڅ ته هم میړه ته د اونر او د لورد کلمه نه ده کارول شوی همدارنګه په عربي ژبه کې د خدا خاوند خداوند او بادار لپاره د رب کلمه کارول کیږي لکه د بیلګې په توګه رب الکعبه یا رب البیت او دا کلمه په قرآن کریم کې هم څو ځای راغله مثلا د سورۃ یوسف کې راځي چې انه ربي احسن مثواي هغه زما بادار دی او زه ډیر ښه پاللی او روزلی یم د شریعت له مخې واده د یو نر او د یوې ښځې د خپلمنځي توافق او د یو ټاکلي مهر یا ولور پر بنسټ باندې د شریک ژوند تړون یا وثیقې ته ویل کیږي چې د هغه له امله یا په پایله کې یو بل ته د جنسي اړیکې مشروعیت مومي یو د بل نه د طلاق یا د مرګ په صورت کې هغوی نه میراث اخلي او د اولادونو ګډه تربیه او پالنه او روزنه پیل کیږي نو په دې حساب باندې په قرآن کریم کې دغه د زوج چې مفرده کلمه ده او جمع ازواج ده یو اویا کرته په قرآن کریم کې دا کلمه راغلی ده چې په هر ځای کې د جوړې د غبرګ او شریک ته ویل شوی ده او هیڅ کله د صاحب او د مالک او د ملکیت خبره پکې نه ده مطرح شوی مثلا د النساء په صورت کې راځي چې ویا آدم اسکن انت و زوجک الجنه ای آدم تا او میرمن دی په دې جنت کې اوسېږي دلته د شریک ژوند خبره شوې ده دا نه چې آدم د حوا مالک او یا دغه پراپرټي او جایداد بلل شوی ده نه همدارنګه د یاسین په صورت کې راځي چې هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون دوی او د دوی میرمنې به د جنت په سیوري کې په تکیهګانو لکه چې ما ډډه ور باندې وهلې دلته به ډډه وهلي به یو بل ته مخامخ به پکې ناست وي دلته هم که تاسو متوجه شئ د شریک ژوند خبره د شراکت خبره راغله د ملکیت او د جایداد خبره په قرآن کریم کې نشته ده په هیڅ ځای کې مطرح نه ده افلاطون وایي ښځه هغه مخلوق دی چې نه ورسره ژوند کیږي او نه پرته له دې ژوند کیږي خو حضرت پیغمبر علیه السلام وایي انما النساء شقائق الرجال میرمنې یا ښځې د سړو برابرې دي د دوی همڅنګې هم پله دي یعنې دا معنا چې د دوی شریک حقوق لري او کوم امتیازات یا کوم احکام چې په سړو دي هغه په ښځو باندې هم دغه دي په ښځو باندې هم جاری کیږي نو د همدې حدیث د څرګند مفهوم له مخې زه ویلی شم چې ښځه انسان دی برابر انسان پوره انسان عاقل انسان د تعلیم حق لري د کار حق لري او د خپل میړه د انتخاب حق لري چې دا او کله کله په دین او قانون کې د ښځې مقام د سړي څخه هم برتر ګڼل شوی دی زه له تاسو نه پوښتنه کوم آیا تاسو کې کوم حاجي صاحب یا څوک چې عمرې ته تللی دی آیا داسې نر تاسو کې داسې شته دی چې هغه په غیر له دې چې د صفا او مروه په منځ کې د حاجرې په قدمونو باندې منډه ونه وهي او هغه اوه کرته د صفا او مروې تر منځ منډه ونه کړي هغه د هغه عمره او یا حج صحیح کیږي جواب یې طبعا نه نو دا دی چې د ښځې مقام ټول سړي مجبور دي چې د همغې ښځې په مقام باندې چې هغه د حضرت اسماعیل مور او د حضرت ابراهیم میرمن وه د هغې په قدمونو باندې هغې باندې پښې باید کیږي د دې نه معلومیږي چې د ښځې مقام کله کله له سړو څخه هم لوړ دی زه پوهېږم چې دا د ډېرې اوږدې د زمانې یو تسلسل را روان دی چې زموږ خویندې میندې او لوڼې خپلو د ژوند شریکانو او میړونو ته څښتن او خاوند ورته وایي زه څوک بغاوت ته نه هڅوم چې بغاوت وکړي خو د تاریخ د انسانیت د تمدن او د قرآن کریم د مفاهیمو له مخې زما پوره باور دی چې زموږ نوی لوستی کول دوی کولی شي چې دغه د څښتن او د خاوند دغه اصطلاح په میړه او د ژوند په شریک باندې بدله کړي زما یقین دی چې که موږ دا تکل وکړو موږ بریالي کیږو ځکه چې تصمیم د بری لومړی شرط دی زه هیلهمند یم چې زما دغه پیغام به تاسو د خپلو دوستانو سره شریک کړئ او زما د یوټیوب چینل به هم در سره سبسکرایب کړئ
مننه.